زه د احصایې او د برقي تذکرو د بنسټي ښودونکو څخه یو فعاله وګړی یم. دا مې اسناد دي. ډېر زیات کار مې کړی ده او په زغرده باندې پوهېږم چې د پښتون قام د خپلو 80% وګړو ته تذکره نه ده اخیستې. په کلو کې، په بانډو کې او په اطرافونو کې خپلو ښځینهو ته، خپلو ځوانانو ته، خپل سپین زرو ته او خپلو ماشومانو ته هېڅ تذکره نه ده اخیستې. او یو شی باید پام کې ولرئ چې هره د بیارغونې پروژه چې پیل کېږي لومړی احصایه ګوري. مثلا که ښوونځی جوړېږي، پوهنتون جوړېږي، ویاله جوړېږي، سړک جوړېږي او یا د بیارغونې هره پروژه چې لومړی دغه ساحې احصایه ګوري چې دلته څو نفره اوسېږي. موږ او تاسو 80% پښتانه تذکره نه لري. انتخاباتو کې تاوان کوو، پروژو کې تاوان کوو، بودیجه نشي اخیستلی، بالاخره ځان اثباتولی نشو. ما ته کره معلومات راغلی دي چې د افغانستان د نفوس احصایه څېړل کېږي. داسې نسي چې دغه 80% پښتانه چې موږ او تاسو لرو کم معرفي سي. ګرانه افغانانو، ګرانه پښتنو، دا کمپاین په لاره واچوئ، خپلو ټولو وګړو ته تذکره واخلئ، خپلو ښځینهو ته، نارینهو ته، ماشومانو ته، سپین ږیرو ته. تاوان نه لري. د دین خلاف ده، نه د افغانیت خلاف ده، نه د پښتونولۍ خلاف ده. سر د سبا نه ولاړ سي او تذکرې واخلئ. رسما په دولت کې او نړیوال سازمان کې ځان راجستر کړئ چې نړۍ وپوهېږي چې موږ 80% د افغانستان وګړي یاستو او هغه خاوره زموږ ده. پلیز تذکره واخلئ او دغه ویډیو یو بل ته ورسوئ. دومره شیر که چې ټولو کړو باندو ته ورسېږي. ګران افغانانو، تذکره ډېر اړین شی ده. قربان مشم، صدقه مشم. همدغه انتخاباتو کې چې موږ او تاسو په دغه تېر جمهوریت کې ناکامه سوي یاستو د تذکرې نشتونو. تذکره واخلئ. قربان سم. زه د احصایې او د برقي تذکرو د بنسټي ښودونکو څخه یو فعاله وګړی یم. دا مې اسناد دي. ډېر زیات کار مې کړی ده او په زغرده باندې پوهېږم چې د پښتون قام د خپلو 80% وګړو ته تذکره نه ده اخیستې. په کلو کې، په بانډو کې او په اطرافونو کې خپلو ښځینهو ته، خپلو ځوانانو ته، خپل سپین زرو ته او خپلو ماشومانو ته هېڅ تذکره نه ده اخیستې. او یو شی باید پام کې ولرئ چې هره د بیارغونې پروژه چې پیل کېږي لومړی احصایه ګوري. مثلا که ښوونځی جوړېږي، پوهنتون جوړېږي، ویاله جوړېږي، سړک جوړېږي او یا د بیارغونې هره پروژه چې لومړی دغه ساحې احصایه ګوري چې دلته څو نفره اوسېږي. موږ او تاسو 80% پښتانه تذکره نه لري. انتخاباتو کې تاوان کوو، پروژو کې تاوان کوو، بودیجه نشي اخیستلی، بالاخره ځان اثباتولی نشو. ما ته کره معلومات راغلی دي چې د افغانستان د نفوس احصایه څېړل کېږي. داسې نسي چې دغه 80% پښتانه چې موږ او تاسو لرو کم معرفي سي. ګرانه افغانانو، ګرانه پښتنو، دا کمپاین په لاره واچوئ، خپلو ټولو وګړو ته تذکره واخلئ، خپلو ښځینهو ته، نارینهو ته، ماشومانو ته، سپین ږیرو ته. تاوان نه لري. د دین خلاف ده، نه د افغانیت خلاف ده، نه د پښتونولۍ خلاف ده. سر د سبا نه ولاړ سي او تذکرې واخلئ. رسما په دولت کې او نړیوال سازمان کې ځان راجستر کړئ چې نړۍ وپوهېږي چې موږ 80% د افغانستان وګړي یاستو او هغه خاوره زموږ ده. پلیز تذکره واخلئ او دغه ویډیو یو بل ته ورسوئ. دومره شیر که چې ټولو کړو باندو ته ورسېږي. ګران افغانانو، تذکره ډېر اړین شی ده. قربان مشم، صدقه مشم. همدغه انتخاباتو کې چې موږ او تاسو په دغه تېر جمهوریت کې ناکامه سوي یاستو د تذکرې نشتونو. تذکره واخلئ. قربان سم.